حامیم قسم دی په څرګند کتاب بېشکه مونږ هغه عربي قرآن ګرځولی دی کیدای شي چې تاسې ورباندې وپوهیږئ او دا په حقیقت کې په ام الکتاب یعنی لوح محفوظ کې ثبت دی زمونږ په وړاندې د لوړې مرتبې خاوند او له حکمته ډک کتاب نو آیا مونږ له تاسې نه په بیزارېدو سره تاسې ته د نصیحت د دغه درس یعنی قرآن لیږل صرف په دې خاطر پرېږدو چې تاسې له حده تیر شوي خلک یاست او څومره پیغمبران مو په پخوانیو قومونو کې استولي وو هیڅکله داسې نه ده شوې چې کوم پیغمبر هغو ته راغلی وي او هغوی په هغه پورې مسخرې نه وي کړي نو کوم خلک چې له دوی نه ډېر زیات زورور وو موږ هغوی هلاک کړل د مخکنیو قومونو مثالونه تیر شوي دي که ته له دوی نه پوښتنه وکړې چې ځمکه او اسمانونه چا پیدا کړي دي نو دوی به پخپله ووایي چې دا همغه برلاسي په هر څه پوه ذات پیدا کړي دي همغه ذات دی چې ستاسې لپاره دغه ځمکه زانګو وګرځوله او په دې کې ستاسې لپاره لارې جوړې کړې تر څو چې تاسې د خپل منزل مقصود لاره وموندلی شئ هغه ذات چې په یوه خاصه اندازه کې له اسمانه اوبه نازلې کړې او د هغو په وسیله مو مړه ځمکه راژوندۍ کړه په همدې ډول به یوه ورځ تاسې له ځمکې نه یعنې په قیامت کې له قبرونو څخه راوویستل شئ ما هغه ذات چې دغه ټولې جوړې پیدا کړې او ستاسې لپاره یې د بیړیو او څارویو سپرلۍ پیدا کړې تر څو چې تاسې د هغو په شا سپاره شئ او کله چې پر هغو کښېنئ نو د خپل پروردګار احسان یاد کړئ او ووایي چې پاک دی هغه ذات چې زموږ لپاره یې دغه شیان مسخر کړل که نه موږ تر کنټرول لاندې د هغو د راوستلو وس نه درلود او یوه ورځ د خپل پروردګار خواته زموږ ګرځېدل دي